باندې ظهور صاحب الله بس بار بار راولي بدا ان شاء الله راځي او بابوس دوستانو تاسو خو پیژنئ اسماعیل شاهد د پښتو مشهور اداکار پنی اداکار. دوستانو عمرې له تللی و ډېرې چې وژړلو چې یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړي او الله مونږ په نیغه لار راواړئ. بلکل یار اسماعیل شاهد چې دی د خلکو په مخونو باندې خندا راولي، خو بیا هم دا سوال کوي چې خدایه ما د دې ډرامو د دې ځای نه وساتې او ما توبه قبوله منظور کړي. ګوره دوستانو موږ له پکار دي چې داسې د مزاحیه د دغې سړیانو سپورټ وکړو، پوه شوې، چې د خلکو په مخونو باندې خندا راولي، پوه شوې. د اوسنۍ نه د اوسنۍ جهانګیر خان دی، شاهد خان دی نه یادوم، بړواګان. دوستانو ما هم د اسماعیل شاهد ډرامې ډېرې په شوق سره کتلې دي. ډېر یو مزاحیه اداکار دی. الله دې والله په ژوند کې برکت واچي چې زموږ په مخونو باندې داسې خنداګانې بیا راولي. او دوستانو ډېر ښه انسان دی، خوږ انسان دی، د خولې نه هم خوږ دی. تاسو به د دوی انټرویو کتلي د یوسف جان سره.